کمیسیون نو شد. انتخابات اما مسائل کهنه دارد. آزاد جرګې ته ستړي مشئ. ټولو ته درناوی. څه باندې 2 کاله ولګېدل چې نوی حکومت د ټاکنو لپاره پر بل کمیسیون سلا شي. موخه د هغو ستونزو مخنیوی چې په تیرو ولسمشریزو ټاکنو کې ټوکېدلې وي. کمیسیون جدید انتخابات و مشکلات فراراه آن موضوع جرگه امروز ماست با این مهمانان: غلام نبی فراهی، وزیر دولت در امور پارلمانی; ضیاءالحق امرخیل، د ملي ثبات ټولنې مشر او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا پخوانی رئیس چې د تیرو ټاکنو پر ناندریو یې استعفا وکړه; رفیع الله بیدار، کمیشنر کمیسیون جدید انتخابات که تازه به کار آغاز کرده است; صدیقه مبارز، د ولسی جرګې د مرکزی تفتیش کمیسیون غړی; او زمو کوربه داود جنبشم. بسیار تشکر. فورا میریم به قطار سوم. مومنه حسینی از بامیان سوال اول جرگه را مطرح میکنن. چرا انتخابات عادلانه صورت نمیگیرد؟ بسیار خوب. خانم مبارز، بیاین از پاسخ شما آغاز کنیم. مشکل عمده و نگرانی که در جامعه وجود داره و یا تشویشی که هست ایست که انتخابات برگزار میشه ولی بر عدالت انتخابات باوری وجود نداره. چرا چنین است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار متاسف هستیم که ما با این که 2 دوره یا 3 دوره انتخابات ریاست جمهوری، 2 دوره انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی را سپری کردیم. البته در دوره های پیشش خب تقلبات بود. باورهای انتخاباتی متاسفانه از مردم نسبت به حکومت و کمیسیون انتخابات کم شدن و به خصوص در دوره ریاست جمهوری اخیر سال 93 که متاسفانه با تقلبات گسترده که صورت گرفت مردم افغانستان اعتمادشان نسبت به می پروسه از دست دادن و این یک مشکل حقیقی و واقعی است و امروز ما و شما حکومت وحدت ملی را داریم که بر اساس امی که انتخابات عادلانه و دقیق صورت نگرفت باعث شد که ما امروز حکومت وحدت ملی را داریم. بزرگوارایی که اینجا ششتن و همه شما عزیزان و همه مردم افغانستان هم در سطح دنیا و هم در خود کشور ما آگاه هستند که ما حکومت به نام حکومت وحدت ملی در قانون اساسی افغانستان نداشتیم، ولی بر اساس همین مشکلاتی که بود و همین تقلباتی که صورت گرفت، ناامنیایی که متاسفانه وجود داشت، اینا عواملای بسیار مختلف داشت که این انتخابات عادلانه صورت نگرفت. میشد که حکومت مردای ما تلاش میکرد، میتونست که حداقل سطح تقلبات کاهش بده که اینا عواملای بسیار مهم. امرخیل صاحب، پوښتنه د ټاکنو کې د عدالت و یو د تقلب موضوع ده چې میرمن مبارز ورته اشاره وکړه. نورې کومې مسلې دي چې عدالت ته زیان رسوي په ټاکنو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره زیاته مننه. خپل سلامونه ټولو ته وړاندې کوم. مننه کوم. ډېره ښه موضوع مو غوره کړې ده. بدبختانه په افغانستان کې په داسې حالت کې موږ ټاکنې ترسره کوو چې د 10 ولایتونو زیات جنګ جریان لري. په داسې حالت کې ټاکنې ترسره کوو چې زورداران اوس هم په مناطقو کې حاکم دي. په داسې حالاتو کې ټاکنې ترسره کوو چې امنیتي ارګانونو په هغه شکل باندې چې خپل استقلالیت حفظ کړي، د ټاکنو په ورځ باندې ولس ته امنیت برابر کړي، بلکې د یو کاندید مشخص کاندید په ګټه باندې کار کوي. موږ په داسې حالت کې ټاکنې ترسره کوو چې یو والي د 14 کالو راهیسې په یو ولایت کې حاکم وي. ایا څه توقع د ټاکنو خپلواک کمیسیون نه کوئ چې صندوق د دروازې نه ووځي او دوی ورباندې حاکم وي؟ بیران مختلف ابعاد لري دغه بحث د ټاکنو او تیرې ټاکنې او همدارنګه 2-3 ټاکنې چې ترسره سوي په افغانستان کې د ستونزو نه خالي نه وي. اما ستونزه یوازې د ټاکنو خپلواک کمیسیون پورې تړلې نه ده، ډېر ابعاد دي دې کې. یو موضوع چې په افغانستان کې غټه ستونزه دا ده هغه دا ده چې کله یو کامیاب د خپل حق نه دفاع نشي کولی او ناکامي ونه مني، د ټاکنو خپلواک کمیسیون بل داسې قوه موجوده نه ده چې په هغوی د فشار راوړي او هغه دې ته حاضر کړي چې دوی باندې نتیجه په زور ومني. بیران د تیرو ټاکنو بحث یوازې د ټاکنو خپلواک کمیسیون پورې نه منحصر کوو، ځکه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون نه اجرایه قوه ده، فقط ټاکنې ترسره کوي، مواد برابري، په دې کې کاندید داخل ده، په دې کې رای ورکوونکی داخل ده، په دې کې امنیتي ارګان داخل ده، په دې کې ناظر داخل ده، په دې کې همدارنګه زورداره داخل ده، په دې کې محلي حکومتداري داخل ده،
دا ټولو باندې که چیرې موږ راټول کو تعهد موجود وي په هغه حالت کې کولی سو موږ صادقه ټاکنې پاکې ټاکنې منظمې ټاکنې ترسره کړو. زه یو خبره دلته اضافه کوم، حتی د موږ کاندیدان که په ولایتي شورا کې وو، که په ولسي جرګه کې وو، که په ریاست جمهوري کې وو، د مشروع لارې څخه خپل کمپاین نه کول. معنا دا ده چې لاړ سي ولس ته خپله برنامه تشریح کړي. هغوی به ټول تمرکز یا په امنیتي ارګان باندې وو، یا د ټاکنو خپلواک کمیسیون په کارمند باندې وو، یا په زوردار باندې وو. کله چې د مشروع لارې څخه یو کاندید کمپاین نشي کولی، ایا تاسو څه توقع کولی سئ د ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه زمینه په ولایتو کې برابر کړي؟ بنان مختلف ابعاد دي د موضوع او همدارنګه په نتیجه کې بدبختانه ټاکنې په ښه شکل په افغانستان کې به نور هم ترسره نشي تر څو چې ټول اړخونه مرسته ونکړي. البته د تقلب موضوع په ټوله دنیا کې کیدای شي حتی د امریکا په وروستیو ټاکنو کې ورته یو ډول اشاره وشوه، اما عادلانه واله یوه مهمه موضوع ده. بیاین از بیدار صاحب بشنویم، فکر میکنین چی چیز سبب عظیمش که مردم تصور کنن انتخاباتی که من در روش اشتراک کردم عادلانه نبود یا نتیجه که اعلان شد عادلانه نبود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر میکنم که بعضی مسائل ساختاری هستند که باید او هم اصلاح شود و عدالت خیلی ارتباط داره. ما چند روزی که در این وظیفه توظیف شدیم و امانت و رسالت داریم در ارتباط قبال مردم و در به وجه احسن باید ادا بکنیم که تا همین اعتمادی که به کمیسیون کمتر شده یا خدشه‌دار شده او را یک بار دیگر احیا بکنیم. یعنی فرضاً ما سرریزی کار میکنیم که چگونه همین عدالت و نظام عدالتی در انتخابات چگونه میشه که قائم شود. مراکز انتخاباتی یکی از مسائل هستند که ما سخت سرریزی مصروف هستیم. متاسفانه در 2004 زمانی که این مراکز جور شدن، در 2011 یک تلاش شده که یک تایید نظر صورت بگیرد. به خاطر عدالت دفعتا میایم به این مسئله. فرزند ولایتی هستند که تمام ولایت تعداد مراکزش معادل به حتی از معادلت هم گپ گذاشته بیشتر از تمام ولایت در یک ولسوالی مراکز بیشتر ایجاد شدن. این باید ما متوازن بسازیم. عدالت از اینجا خراب میشه که هر کس بتونه به طور مساویانه چانسی زیر داشته باشن، موقعی زیر داشته باشن که به طور آزاد و مستقلانه و بدون سری و بدون تمام ارعاب و ترس امی حق رای خود استعمال بکنن. اینی مسائل ساختاری دیگه ارتباط داره به تمام لوایح و مقرراتی که به ما با میراث گذاشته از کمیسیون‌های گذشته. قانون جدید ما داریم. این ساختارهای و این مکانیزم‌ها و این راهنمودها هم باید طوری اصلاح شود که موقعی زیر فراهم بسازه و بیشتر بسازه که مردم به طور آزادانه رای خود استعمال بکنن و در این تمثیل دموکراسی شرکت بکنن. از لحاظ اداره هم مسائل هستند. فرضاً 465 کارمند دائمی که داریم و تقریبا 170 کرسی که باقی مانده هستند و یا خالی هستند که باید پر شود، 220 چوکی فعلا ما قراردادی داریم. ما به خاطر که جلوگیری بکنیم با تمام ابهامات فساد و این مسائل عدالت، امی 220 چوکی که به طور حداقل 2 سال است که تمدید قرارداد به هر سال به صورت میگیرد. اینا اگر خیلی ضرور هستند ما باید با کارمندای دائمی تبدیل بکنیم که وا خیلی ضرور هستند و نه اینکه به شکل قراردادی به اصطلاح کار بکنن وا هم در ترس و هراس کار بکنن و در مجموع موقع فساد برابر میشن و در مجموع امی حوزه‌های انتخاباتی هستند، سایر مسائل هستند. 21 میلیون کارت فعلا رسمی موجود هستند. این که در پاکستان در کشورهای همسایه چقدر چاپ شده به کشور آمدن و در آخرین انتخابات که از 5-6 میلیون زیاد کارت استعمال نمیشه و 21 میلیون داریم. اینی مسائل همیشه چه قسم بکنیم که عدالت تامین شه و وضعیت بهتر شه. تشکر. نوبت شما استاسی وارده و فکر میکنین که چرا تصوری وجود داره که انتخابات که برگزار میشه عادلانه نیست یا نتیجه که اعلان میشه عادلانه نیست؟ خانم در قطار دوم. با نام خداوند بخشنده گلرنگ هستم از بغلان. اول چیزی که ما باعث میشه که مردم تصور کنن در انتخابات تقلب صورت گرفته خود همین نتیجهش بود که خود همین دو کاندید ما نتیجه را قبول نکردن. همین باعث میشه به نظر من که خودش نشان میده که تقلب صورت گرفته. بل څوک پوښتنه لري په همدې تړاو؟ خانم در قطار آخر. به نام خدا نوری احمدی هستم از ولایت قور. سوال من در این رابطه است که
عدم اعتماد مردم نسبت به انتخابات دور قبلی، چون دور قبلی نسبت به تقلباتی که شده بود، نسبت به ناشفافیت شدن انتخابات بود. من فکر میکنم که در انتخابات آینده مردم عدم اعتمادی از اونا شاید کمتر باشه و اونا شاید اونقدر اعتمادی کاملی نداشته باشن به انتخابات آینده، چون فکر میکنم که شفافیت از او قدر برگزار نخواهد شد. تشکر. مسئله شفافیت که مردم اعتماد نمیکنن که آرا به شکل درستش حساب میشه و باور نمیکنه، چی کار باید صورت بگیره؟ سر از در این موضوع صحبت میکنیم. تاسو خاله دلته زما خیل است. بسم الله الرحمن الرحیم. موضوعی که اول خود تامین عدالت تامین نمیشه، عدالت انتخاباتی تامین نمیشه، متاسفانه از بزرگان داخل جامعه افغانی به دموکراسی و مدنیت هنوز به او باور نرسیده. اگر این باور برسه، عدالت انتخابات خود به خود تامین شده هستند. نمونه مثالش را ما یادآور میشیم، همین انتخابات ریاست جمهوری گذشته بود که به یک شکل آرای مردم، یعنی فضای دموکراتیک یا دموکراسی احترام گذاشته نشد، ولی بازی های سیاسی در اون گرفته شد و اونا به یک بازی سیاسی رسید. و نمونه دیگه را تظاهرات میلیونی مردم که یک حرکت مدنی یک خواست مشروع بود، متاسفانه به او پاسخ داده نمیشه و این بی‌باور هسته و یک باور کامل نرسیده هنوز. خب عدم رشد مدنی و دموکراتیک در جامعه هم یکی از علل هاست. تشکر. وثیق الله زابل ولایت نه لومړی کتار کې بل پښتنه اوري وس دلته دا نوی کمشنران چې کوم د انتخابات لپاره ټاکل شوي دي، دا خلک فکر کوي چې دا د دواړو ټیمونو خلک دي، د دواړو ټیمونو خلک دي. نو تاسو د افغانستان خلکو ته څونه اطمینان ورکولی شئ چې دا به د خلک به د ټاکنیزو اصلاحات لپاره کار وکړي او که د دغو دوو ټیمونو لپاره؟ فرعي صاحب پوښتنه مو واورېده، دغسې شک په ټولنه کې شته وایي چې ښه کمیسیون لاړ، بل کمیسیون راغی، هغه کمیسیون یې ځکه لرې کړ چې ګواکې په یو څه انتخاباتي ناغېړیو کې ښکېلو، نوی راغی. دوی وایي چې باور دا دی چې دواړو ټیمونو ترمنځ ویشل شوی دی، د دې په ځای چې ملي بڼه ولري. ځواب مو. ډېره مهرباني، نیکې هیلې او سلامونه. زه داسې فکر کوم چې انتخابات د افغانستان د خلکو حق دی، د انتخاباتو قانون موجود دی، د هغې په رڼا کې د کمیسیونو غړي، د دواړو کمیسیونو غړو د جمهور رئیس د فرمان په اساس باندې منځته راځي، صلاح او مشورې به موجودې، په دې کې هیڅ شک نشته. زموږ د ټولنې د اوسنۍ خصوصیاتو پر اساس باندې آماده په دې مفهوم نه ده چې دوه ټیمه دي پر دې باندې تفاهم وکړي. تاسو ته به بهتره دا پروسه معلومه وي، څه د پاسه 700 نفرو په دې پروسه کې جناب موجود دی، ګډون کړی و په آزاده توګه. د دوی اسناد بررسي سوي دي، اسناد یې کتل سوي دي او د هغه جملې څخه د دواړو کمیسیونو دپاره د قانون په اساس غړي ټاکل سوي دي. یعنې په دې کې په ډېره مشکله به سړی دا وایي چې یا لاس وهنه سوې ده پکښې کې او بعضې ملاحظات یې. البته مشوره د دې ټولو مسایلو څخه مستثنا ده. په مشورې کې زموږ تاسو ټولو خیر دی او دا د افغانستان د دولت وظیفه ده چې د هر شخص سره، حتی د هېواد د ټولو اتباعو سره مشوره پر دې مسله باندې وکړي. یوه نقطه بله چې زه غواړم اضافه یې کړم، په دې کې هېڅ شک نشته چې دا د انتخاباتو ستونزه په هر ځای کې چې حتی په ډېرو معمولي پوسټونو کې چې سړی امتحان هم ورکوي، دا اوس موږ د دې پروسې سره اخته یو. په آزاد رقابت کې یو بس ته یو شخص کاندیدېږي، جانب مقابل یې چې بایلي هغه به هرومرو ادعا کوي چې ما ګټلې وه او دا نواقص موجود دي. جنبش صاحب د مخه اشاره ورته وکړه، په امریکې کې په هغه پیشرفته سیستم کې همدا اوس پر دې باندې بحث روان دی چې هلته دغلي سوې ده. د دې څخه باید انکار ونه کړو. په افغانستان کې ناامنۍ، اقتصادي ستونزه، د دې وڅنګ ته تخنیکي هغه مسایل چې موږ باید ولرو، امکانات هغه دلته په دې وطن کې موجود نه دي. مخکې دوستانو بحث پر وکړی، دا د حوزو پراخوالی، هر څومره چې حوزې محدودې، دا ټول هغه موضوعات دي چې په دې وطن کې مستقیما پر انتخاباتو باندې خپل تاثیر اچوي. په دې کې به هېڅ شک نه وي. ولې موږ باید متوجه اوسو دې نقطې ته، تر څو چې موږ د انتخاباتو فرهنګ پیدا نه کړو، عام پوهاوی ونه کړو،
خلک په خپل حق او حقوق باندې قانع نشي تر هغه وخته به دغه ستونزې او مشکلات موجود وي. خو زه هیله من یم چې ودې مسئلې ته به د پای ټکی پرېږدو. مننه. بیدار صاحب تاسو به ښه دریځ کې یاستئ، ویلی شئ چې دا کمیسیون رښتیا هم د دوو ټیمو ترمنځ تقسیم شوی دی؟ مثلا تاسو په کوم ټیم پورې اړه لري؟ ډېر لږ، ځکه څنګه چې فرایي صاحب وویلې دا ډېره طویل مدت هغه پروسه وه، واقعا ډېره شفافه وه. موږ هم ډېر ستړي کړو ځکه د تقریبا یو کال نه مخکې شروع شوې وه. څو طبقه‌یي امتحانونه وو، د هغې په نتیجه کې وړ کسان هغه کېدل. ما ته کور کې وویل چې ستاسو دا د غاړې کمیسیون هم په اصطلاح پراخه شوي دي. دا په دې معنا چې زه ډېر هغه وم، د شپې او د ورځې به کتل، بعضې تجارب د نورو نه استفاده کوله. نو زه یوې ډلې پورې زه ځان نه تړم او زه خبر نه یم چې دا شک ولې شته؟ دا شک د پخوا نه او دا د ملي وحدت حکومت چې رامنځته شو، همیشه دا پوسټونه چې هغه کېږي نو بیا دا وزیرانو دا ټول چې دا چا پورې مربوط ده که نه، دغه یو کلچر و دود شوی ده چې موږ به مو تقسیم کړي که نه، دا چا پورې. ولې مې دا پوښتنه وکړه؟ د دې مشکل دا دی چې که سبا تاسو انتخابات کوئ او یوې نتیجې ته رسېږي وایي دا خو د فلاني ټیم غړی و نو ځکه یې دغسې رایه ورکړله، یعنې د دې عواقب ډېر ښه نه دي. د دې مخه څنګه ونیول شو؟ فعلا دغه اووه کسان چې موږ یو، یو دا فرق چې په قانون کې پیشبیني شوې ده، وړاندوینه شوې ده چې 4 کسان اداري هیئت ده او دا 3 کمشنران ګویا جدا پاتې کېږي که نه. د دې لپاره چې دغه خپل وحدت موږ وټاکو، هغه یو ځای ووسو تر اخره پورې. موږ پرون اول پرون په دې باندې ډېر کار وکړو په دې ورځو کې چې موږ تازه تللي یاستو، چې یو 3 کمیټې جوړې کړو چې دې یو ځای کار وکړي، نه تنها اداري هیئت نه وي، حقوقي او آموزشي کمیټه چې حقوقي د طرز العملونو باندې ډېر کار وکړي، عملیاتي کمیټه چې ډېر اساسي بدنه د انتخاباتو دا دی، حوزو باندې د یو کار کوي، عملیاتي پروګرامونه دې جوړوي، او بل اداري ریفورمونو لپاره هم دغه کمیټې. په دې کمیټې کې د 8 کمشنران یو ځای دي، په راز کې طبعا رئیس د کمیسیون دی، چې دغه روحیه د منځه لاړه شي چې څوک چا پورې مربوط دی. یو ځکه دا یو ملي جریان دی، ملي پروسه ده، او د خلکو توقعات هم ډېر جګ دي، د دولت نړیوالې ټولنې. موږ نه غواړو چې په دغه ټیمونو کې ووسو، ځکه د یو موافق مملکت لپاره چې دغه موافقت په انتخابات کم تمثیل کیږي، موږ باید موافقانه انتخابات ولرو. تشکر. شک نزد شما هم هست مثل سوالی که از هموطن از زابل پرسید که کمیسیون بین 2 تیم تقسیم شده، فکر میکنین یا فکر میکنین که این درست نیست، یعنی این تصور درست نیست؟ نظر دار شما اونایی که صحبت کردن دفعه دوم نوبت آقا در قطار اول. محمد دهقانپور از ولایت غور هستم. اجازه میمونای محترم، باور ما هم همی است که کمیسیون انتخابات مربوط 2 تیم است. خواه بیدار صاحب خوش باشه، صادق باشه، این باور ماست. چرا چنین باور نزد شما هست؟ با پروسه ما جریانشه که تعقیب میکنیم. فردن میره کی انتخاب میکنه، تعلیم نهایی رئیس جمهور است، رئیس اجرایی است، لوی سرانوال. از نظر قانون رئیس جمهور حق داره همین کارا بکنه، یعنی وظیفه برش سپرده شده. وقتی رئیس جمهور همین حق داره، باز رئیس جمهور هم حق داره منافع خود فرزن جستجو کنه. خیر رئیس جمهور خود منافع من یا شما رو جستجو نمیکنه یا منافع مخالف خوده. خود رئیس جمهور وقتی منافع خود جستجو کنه به امر رئیس جمهور باشه، کدام نهاد بی‌طرف دنج سهم نداره. اگه داره میرمانی کدام نهاد انتخابی سهم داره. یک مطلب دوم طوری که چی گفتن دوستا گفتن شرایط آماده نیست به انتخابات عادلانه. ما توقعی عادلانه بودن از انتخابات نداریم. اگر بی‌تر شه خانه از آباد، ما اینقدر بیچاره هستیم. باور کنین شرایط گذشته نسبت به امروز 100 بار بی‌تر بده. 100 بار بی‌تر بده. دو انتخابات موفق نبودیم. یعنی آدم پیش روش گفته نشه این آدم بسیار فعال بود. اما وضع افغانستان طوری است که اگر من هم باشم انتخابات عادلانه نمیشه، شما هم باشین. دیگه گپ دیگه چی است؟ خب وقتی انتخابات عادلانه نیست، او کمیسیون که بهتر از کمیسیون بود، نهادهای بیشتری حتی ملل متحد هم در نقش داشت، او نتونست، حتی همتی از امیر نتونست که نتیجه آرار اعلان کنه. همین قدر همت کمیسیون شما نتونسته، مگر این کمیسیون هرگز نمیکنه. تشکر. شما ببینید کمیسیون چی استدلال میکنه؟ مصالح ملی، امنیت کشور کجای از این در لایحه وظایف توست؟ لایحه وظایف تو امیر حکم میکنه انتخابات کو اعلان کو. بعد از 2 سال بازم نورستانی سه انتخابات اعلان میکنه. با خدا قابل خنده است. تشکر. خانم مبارز پاسخ شما. ما گفای برادر ما کاملا تایید میکنم که یکی از واقعیت‌های جامعه ماست. متاسفانه چیزی که بسیار مهم است این است که اولا سران حکومت
همین کسایی که در تمام قضایا دخیل هستند اینا بیاین همین فرهنگ تقلب کنار بانن و تعهد بسپارن به مردم افغانستان و اجازه بدن به کمیسیون انتخابات طبق قانون انتخابات و طبق قانون وظایف و صلاحیت های کمیسیون انتخابات امو اختیار که بر اینا دادن امینا رو بانن که کارشان انجام بدن. یک مسئله دیگه مسئله نفوس شماری است. از او جهت هم ما بسیار مشکلات را داریم که هنوز نفوس ما مشخص نیست و مسئله مهم دیگه توزیع کارت‌های بسیار بیرویه که در طی سالهای قبل اینا توزیع شده و یکی از دلایل که انتخابات دوره سوم ریاست جمهوری را به ناکامی کشان امی توزیع امی کارتا بوده. باید که تذکره الکترونیکی جایگزین شه. تشکر. امرخیل صاحب ستاسو ځواب. زه به ډېر تخنیکي وغږېږم ځکه دا باید د ولس ورباندې ذهن خلاص شي. غټترینه ستونزه دا ده چې موږ همیش هغه چارواکي چې په مهم موقفونو باندې کار کوي د کمیسیون استقلال ته احترام نه ده کړی. په تیره دوره کې دواړو کاندیدانو توقع ده و بالخصوص په دویم دور کې ډاکټر صاحب اشرف غني نه او همدارنګه ډاکټر صاحب عبدالله نه چې او دوی تعهد موږ ته سپارلی و که چیرې دوی ناکامیږي دوی باید خپله ناکامي ومني، که چیرې څوک کامیابیږي په خپل کامیابۍ باندې ودرېږي. اما بدبختانه دواړو دغه کار ونه کړ. نو بنا د ټاکنو خپلواک کمیسیون نه همدغه بزرګان او همدارنګه بهرنۍ ټولنه بالخصوص د امریکایي سفارت کله چې ما استعفا وکړه د مال استعفا نه وروسته د ټاکنو خپلواک کمیسیون باندې فشار دواړو مشرانو راوړ چې ولسمشر ډاکټر غني او ډاکټر صاحب عبدالله چې نتیجه اعلان نه کړي او کله چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون نه مشران غوښتنه وکړي حتی که زه هم وایي ما باور په دې باندې زه لرم چې ما به د دوی ته غوږ نه وای نیولی دا نتیجه به مې اعلان کړې وای. دوهم دا ده چې کله چې موږ د اصلاحاتو بحث کوو نو بنا د ټاکنو خپلواک کمیسیون نه کوم د سحر و جادو توقع ونه لري. بیدار صاحب دلته تشریف لري، زه دوی ته ډېر احترام لرم، ډېره ښه پروسې له لارې دوی راغله. امیدواره یاستو چې هغه نیمګړتیا چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون کې موجود دي هغه پوره کړي. اما یو څه چې په ښکاره ډول وایم دوی هم موافقه کېدلی نشي تر څو چې ولس ورسره مرسته ونه کړي. دوی هم موافقه کېدلی نشي تر څو چې کاندید مرسته ونه کړي. دوی هم موافقه کېدلی نشي تر څو چې هغه مدني نهادونه چې په میلیونونو ډالر بودیجه د نظارت په معنا باندې اخلي او نظارت نه کوي بنا دوی په یوازې توګه څه نشي کولی. او څلورم چې ډېر تمرکز په دې باندې کوم دوستانو ځکه ما په څلورو ټاکنو پروسه کې کار کړی ده د موږ غټترینه ستونزه په افغانستان کې کاندید کې ده. ځکه کاندید چې اولې ورځې نه ځان کاندیدوي په ولس باندې باور نه لري. کومې ورځې نه چې ځان کاندیدوي یا د یو زوردار ته پناه وروړي یا امنیتي ارګان یو چارواکي ته پناه وروړي یا د ټاکنو خپلواک کمیسیون په کارمند باندې د غیر مشروع لارې سرمایه گذاري کوي. زه یو دوه بیلګې مثالونه وړاندې کوم. د ټاکنو خپلواک کمیسیون محلي کارمندانو ته 100,000 افغانۍ معاش ورکوي د میاشتې. اما یو وکیله صاحب یو وکیل یا د رئیس جمهوري یو وکیل 2 لک افغانۍ ورکوي. هغه هم د دوی له قوم نه وي هم یې له ژبې نه وي هم همدارنګه ورسره وعده کوي چې 2 لک افغانۍ اوس درکوم اما کله چې زه کامیاب سم تا ولسوال مقرروم. ایا څه توقع کوي چې د بیدار صاحب په بدخشان کې په یو لرې پرتې ولسوالۍ کې د حاکم اوسي یا د په غور کې حاکم اوسي یا د نورستان کې حاکم اوسي یا د همدارنګه په قندهار کې حاکم اوسي یا د بامیانو کې حاکم اوسي. غټترینه ستونزه هغه زموږ کاندیدانو کې سیاسینو کې ده ځکه سیاسیون ذهنا آماده نه دي او حتی په دیموکراسۍ باندې چې موږ یو خور یادوري وکړه قلبا باور نه لري، یوازې اکټ کوي، یوازې نمایشي فکر کوي چې زه په دیموکراسۍ باندې باور لرم. که چیرې دوی په دیموکراسۍ باور ولري زه باور لرم چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون توانیږي چې ښې ټاکنې ترسره کړي. مننه. سونیا بهادری از ولایت پروان هم در همین مسائل تکنیکی انتخابات سوال دارن، از اینا میشنویم. به نام خدا، سوال من این است که آیا انتخابات پیشرو به شکل حوزوی برگزار می شود و یا به شکل گذشته؟ بیدار صاحب سوال بسیار مهمی از رئیس جدید کمیسیون نجیب الله احمدزی گفته مراکز رایدهی در سال 2004 و شما هم اشاره کردین ایجاد گردیده و ایجاب میکنه که ارزیابی مجدد شود. تشریح کنین چی کار صورت میگیره؟ بله، ارزیابی مجدد تقریبا از 2-3 روز شده که ما در روی کاغذ شروع کردیم. در تمام ولسوالی‌هایی که در افغانستان هستند، جمع شهرهای بزرگی که هستند که نفوس بیشتر دارند، تراکم تیمای ارزیابی مجدد که این را متوازن بسازه، یک فرمی برشان دیزاین شده که برند امی مراکز یک بار دیگر ببینن که چقدر عملی هستند، چقدر یعنی در جاهای موقعیت دارند که با افرادی که اهالی اصلاح در نزدیکی زندگی میکنند. فردا مراکزی هستند که 20 کیلومتر، 15 کیلومتر یا 10 کیلومتر حداقل
راه طی میکنن تا که به یک مرکز برسن و به مرکز رایدهی برسن، ولی در جاهای دیگه هستن که حداقل 1 کیلومتر هم نمیرن، 20 متر هم نمیرن که مرکز نزدیک خانه شد. اینی مسائل هستن که باید حل شود. سوال از اینایی بود که به شکل حوزوی برگزار میشه یا ما حداقل علما هم دفتن به این مثلا تمام افغان انتخاباتی که در قانون انتخابات موجود هستند، با تمام انتخابات پنجگانه به اصطلاح ضرورت به مسائل حوزه‌ای ندارن. صرف 2 انتخابات ما داریم در 7 انتخاباتی که مسئله حوزه مطرح میشن، یکی پارلمانی، دیگه هم شورای ولایتی. در این ارتباط که ما در 3 ماه یک پلانی که در فرمانی که رئیس جمهور صادر کردن در ماده 2 میشه که یک طرح به اصطلاح در این ظرف 3 ماه باید تیار شن که یکی از مسائل عمده این طرح همین مسئله هستند که به کمیسیون محول شده که طرح خوبی و معقولیت هم داشته باشه، منطق هم داشته باشن که چگونه این حوزه ها را تقسیم بکنیم، یا با اساس نفوس، با اساس جغرافیا، یا با اساس این کار چه وقت صورت میگیره؟ انتخابات بعدی باید زودتر انجام بشه و هر چی انتخابات زودتر بهتر. پارلمانی پیشروی ما داریم، همین نزدیکترین انتخابات. با شورای ولایتی ما حوزه، چون که یک ولسوالی حوزه است، در اوجه ضرورت نداریم. صرف به پارلمانی و شورای ولایتی که بالاتر با رئیس جمهوری به اصطلاح عیار میشن، ما نیاز اولی ما است که به انتخابات پارلمانی که یعنی قریبترین انتخابات ما هستند، این مسئله حوزه ها را یک طرح معقولی که با دولت انتخاب بکنیم که کابینه او را تصویب میکنن، در قانون هم پیش بینی شده. ولی به حوزه ها 2 به اصطلاح همکار بسیار قوی که در قانون مطرح هستند، یکی ارگانهای محل هستند، دیگه هم احصای مرکزی. حتی کلمه ضعیف به اصطلاح به انتخابات، کمیسیون انتخابات قید شده با تفاهم با کمیسیون انتخابات، یعنی اکتورای اصلی همین 2 ارگان هستند که واقعا با ما شریک بسازن و ما هم کار باشیم. یعنی ما همین تعقل وقتی مطرح میکنیم که هیچ کس از رایدهی به اصطلاح کسی که بالقوه رای دهنده هستند محروم نشوند و بالقوه کسی کاندید هستند از کاندید بودن خود محروم نشوند، حقی که در قانون اساسی ما قید شده. در وقت انتخابات همه شاهد هستند که در انتخابات پارلمانی دوره 16 طالبا اخطار داده بودن، شرکت نکردن، فقط یک ولسوالی شرکت کرده. حالا یک تعداد از وکیلا که آمدن خب بر اساس همون استعمال رأیشان آمدن. اگر نفوذ شماری شود تمام ولایت افغانستان و واحدهای اداری بر اساس نفوذ ولایت تقسیم شود، این میشه که آدم بگه یک پروسه عادلانه صورت میگیره. ما واقعا بسیار مشکلات زیادی را داریم، نه تنها که ولسوالی‌های مناطق مرکزی، اکثر ولایت ما دچار این مشکلات است. لن که بفرمایید سوال کوتاه. یکی از علت‌هایی که امی حوزه‌های کوچک فعلا در قانون تک حوزه‌ای نیست، اصطلاح موجود نیستن، حوزه‌های کوچک مطرح هستند برای حل منطقی این مسئله که مردم محروم نشوند از حق رای خود. امی حوزه‌های کوچک انتخاب کردن که هر کس بتونه دسترسی داشته باشند. و دیگه یک مسئله دیگه که من میگم خلاص او است که در تمام جهان امی تئوری انتخابات در مجموع کتابایی که بیشتر موجود هستند و عملاً هم انتخابات دیزاین میشه به حالت ایدئال. اما مسئله که امنیت موجود نیست، این مسائل بادی هستند. دیزاین به اساس کسایی که در اوج موجود هستند، انسان ها باید محروم نشود. این که بالاتر یعنی با انتخابات 7 اکتور یا 6 اکتور دیگه که فعالیت میکنه و وظایف خود باید انجام بدن که انتخابات درست اجرا شوند. اینی مسائل هستند که ما دولت مکلف بدانیم که و یا سایر اکتورایی که وظایف خود به وجه اصلا ادا بکنن. تشکر. فرایس به حل لاره چیرې ما اوریدلی چې مشرانو د حکومت هم فکر کوم ولسمشر هم ویلي چې د دې لپاره چې مثلا د غزني په بیلګه کې یا په نورو بیلګو کې خلک د رایو نه محروم نشي، د دې په ځای چې په پارلماني ټاکنو کې ټول ولایتي و حوزه‌یي پخواني سیستم ته چې ولسوالۍ حوزه وي هغې ته تېر شي، په دې باره کې رڼا اچولی شي؟ ډېره مننه. د حوزو مسئله زه پخپله په دې عقیده باندې یم چې د افغانستان ټول خلک باید ځان د افغانستان په کور کې وګوري، یعنی د ولس استازی به هغه څوک چې د ټول افغانستان خلک به هغه ته رایه ورکړي. ډېر مثالونه په ټول افغانستان کې لرو چې د اکثریت ولسوالیو څخه نه هیڅوک ځان نه ویني په دې کې. حتی دوی دا سوال همیشه کوي چې موږ نماینده نه لرو په ولسي جرګې کې، موږ راسو زموږ پر ستونزو باندې بحث وکړي. زموږ ملک له نورو ملکونو څخه په امنیتي لحاظ په فرهنګي لحاظ باندې ډېر فرق کوي. په نورو هیوادونو کې سیاسي احزاب موجود دي،
هغه احزاب سراسري ټاکنې هم کوي په ټول افغانستان کې خپل د ګوند غړي ته رایه ورکوي په دې کې هېڅ شک نشته چې هر ځای وي دی هلته رایه ورکوي ورته دا د دوی حق دی اما په افغانستان کې د پخوا څخه نه دا یو عرف او معمول هم چې د ولسوالۍ پر سر باندې کېدی دا چې اوس د ولایاتو په سر باندې خو ضرور ده چې دا حوزې راکوچنۍ شي دا حوزو کې خلک ټول بالکل که ولسوالي سوي وای خو ډېر عالي و خو زموږ شرایط دا امکان نه لري اما 2 یا 3 همجواره یا نږدې ولسوالۍ یوه حوزې دا تر ټولو معقول او دا د راتلونکو ټاکنو پورې دا کار کېدلی شي زما پیشنهاد دی که دا کار وسي ځکه ډېر خلک باید ځان پکښې وویني چې وینه ویني دا پرته له هغه څخه دی نماینده نه لري دی وایي زه هلته نماینده نه لرم چې زما پر ستونزو بسیار تشکر. جرگه آزاد ادامه داره. جرگه آزاد برنامه مشترک رادیو تلویزیون ملی و BBC است که غواړئ په راتلونکي کومه خپرونه کې راسره میلمانه شئ 024 شپېته 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 شمېرې ته زنګ وهئ. شماره تماس با ما 074 60 60 60 است. په خواله رسنۍ کې موږ په اوپن جرگه آزاد جرگه کې موندلی شئ فیسبوک تویتر اینستاگرام یوتیوب او نور. اگر خواستین صفحات ما را لایک کنین و اگر مایل هستین میتونین از طریق هم با ما در تماس شوین. بصیره رسولی له لغمان ولایت نه 15 کتر کې بله پوښتنه اورئ. په ناامنه سیمو کې میرمنې څنګه کولی شي چې رایه ورکړي مثلا په ولسوالیو کې؟ ډېره مننه. امرخیل صاحب دا مې یوه پوښتنه ده چې میرمنې څنګه رایه ورکړي ځکه چې د کمیسیون نوي مشر هم ویلي چې د ښځو لپاره ځانګړي مرکزونه جوړوي. البته ځانګړي مرکزونه مخکې مو د دوی هدف کېدی شي یو بل څه وي چې بیدار صاحب بیا تشریح کړي همداسې د حوزو موضوع کې هم دا راځي که په دې باره کې لومړی تاسې ځواب ووایاست. مننه ډېره مننه خور یو څه چې خوشبختانه ټاکنې که من نوي پدیده په افغانستان کې نه ده موږ 15 ټاکنې په افغانستان کې ترسره کړي د شپږمو ټاکنو لور ته روان یاستو او خوشبختانه آګاهي ورځ په ورځ زیاتیږي هم ځوانان هم همدارنګه خویندې ورونه ټول په دې کې برخه اخلي. یو څه چې غټترینه مشکل د ټاکنو خپلواک کمیسیون ورسره مخامخ و په تېره کې او باور لرم چې دا ځل به هم ورسره مخامخ وي ځکه هغه عمومي ستونزه ده د ټاکنو خپلواک کمیسیون د توانایي لرې ده. موږ جداګانه په هر مرکز کې او په ځینې حالاتو کې جداګانه مرکزونه لرو یعنی هر مرکز کې محل جداګانه خویندو ته لرو اما په ځینې حالاتو کې مرکزونه جدا هم لرو. اما غټترینه ستونزه دا ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په لرې مناطقو کې نه توانیږي چې ښځینه کارمندانې پیدا کړي ځکه ټاکنو خپلواک کمیسیون کارمندان عموما د موقت دورې لپاره ګماري د 3 ورځو نه تر 1 هفتې پورې یا 10 ورځو پورې هغه امتیازات او معاشات چې ورکول کیږي هغه کافي نه دي او همدارنګه په ځینې حالاتو کې کورنۍ اجازه نه ورکوي په ځینې حالاتو کې ناامني دومره زیاته وي. اما زه باور لرم که چیرې ولس په دې برخه کې کومک وکړي محلي حکومتداري کومک وکړي امنیتي ارګانونه او همدارنګه مدني فعالان او هغه نهادونه چې په ولایتو کې کار کوي تر یو کچه پورې دا ستونزه حل کیدی سي. دوهمه برخه زه ډېر مختصر دغه تخنیکي موضوع وه چې باید ولس ورباندې اګاه سي هغه د وړو کولو حوزو بحث و. بدبختانه د عدالت سوال چې په اوله کې وسو د عدالت عموما ټاکنې باید عادلانه وي. عادلانه معنا دا وي چې ولس هر منطقي خپل مشر باید ولري. په هغه حالت کې موږ وړو حوزو ته اړتیا لرو. تېرې پارلماني ټاکنو کې ما کار کوو د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره عملیاتي مسؤل وم 340 مرکزونه موږ میدان وردګو کې لرو. په 340 مرکزونو څخه یوازې 80 مرکزونه پرانیستل شو د ټاکنو په ورځ باندې یعنی باقي 280 مرکزونه په ټول ولایت کې یا 280 مرکزونه په یو ولایت کې چې هغه په سید آباد کې په جغتو کې په چک کې نرخ کې او همدارنګه جلریز کې او میدان وردګو خپل مرکز کې دا بند پاتې سول. کله چې امنیتي ارګانونه مرکز تامین نه کړي نو توی ده چې ټول وکیلان به له بېسوده نه راځي. او دوهم د نفوذ بحث د بېسودو ولسوالۍ کې چیرې موږ سید آباد سره مقایسه کوو د سید آباد د ولسوالۍ نفوذ هم زیات ده. دریم د وړکوي حوزو کې یوازې د میدان وردګو مثال نه د بامیانو مثال بامیان موږ سیغان کامرد همدارنګه شیبر او غندک د 4 ولسوالیو څخه یو وکیل نه لرو ولسي جرګه کې اما د 2 ولسوالیو څخه 15 وکیلان لرو. نو بنان کولی سي وړې حوزې چې سیغان او کامرد خپل وکیل په پارلمان کې وګوري. ننګرهار ډېر ښه مثال ده په ټولو خوږیاڼیو څخه 4 ولسوالۍ د خوږیاڼۍ یو وکیل په ولسي جرګه کې نه لري اما کامه 4 وکیلان لري. بنان په دې کې عدالت تامینېدلی سي. همدارنګه د میدان وردګو مثال د غزني یعنی حوزې وړې سي. حوزې وړېدل دوستانو 4-5 ګټې تخنیکي ګټې لري. یو دا چې د ولس د موکل او د موکل رابطه نږدې کېږي. دوهم د حکومت او د ولس ترمنځ رابطه نږدې کېږي. دریم مصارف ډېر زیات کمیږي. څلورم
یو کاندید ولې په ټول ولایت کې کمپاین وکړي، ولې په ټول ولایت کې پوسټر هغه کړي، ولې په ټول ولایت کې غونډې وکړي؟ هغه به هغه محدود خپلې منطقې باندې تمرکز کوي، بنان هغه بیا خپل وکیل پیژني. نو بنا د وړو کولو حوزو دا د افغانستان ستونزه هم حل کوي، عدالت هم تامینېږي، په خیر باندې دي. یوازې د قومونو باوس نه ده، په ولایاتو کې هم. د ظاهرشاه وخت کې ولسوالۍ حوزې وي، یعنی هرې ولسوالۍ یو وکیل درلوده. هلته ولسوالۍ کمې وي، اوس چې علاقهدارۍ هم ولسوالۍ شوي، دا به مشکل جوړ کړي. زه د دې لپاره یو تخنیکي ستونزه څنګه کېږي، زه باید دا تخنیکي اجازه راکړي وکیله تخنیکي عموما حوزه په ټوله دنیا کې په ټوله دنیا کې د نفوس په اساس باندې کېږي، او د نفوس په اساس باندې مثلا زه یو بیلګه وړاندې کوم. د کابل 33 وکیلان لري. 33 وکیلانو څخه تاسو ګوري چې ډیر مناطق په ځینې نومونه نه اخلم چې قومي نسي، هغه وکیل نه لري. زه باور لرم چې هلته کافي نفوذ موجود ده، او حتی د غزني مشکل دا ځکه حل کېدلی سي دا ځل حتی که په هغه مرکز کې یوه رایه هم وغورځېږي، په یوه رایه هم یو څوک کولی سي پارلمان ته لاړ سي که د نامنۍ موضوع وي، ځکه په افغانستان کې نامنۍ موجود ده، د نامنۍ په خاطر باندې بهترین. اما غټ چلنج چې کمیسیون د انتخاباتو ته اوس موجود ده، د راتلونکو ټاکنو لپاره به ډیر مشکل وي. اما چې تک حوزه‌یي سي، اما پلان دا ده چې که چیرې دوی د اهل خبرو ته غوږ ونیسي چې اوس نه شروع وکړي، نو اقلا 5 کالو که به دا ستونزه حل شوي. دیر من پاسختان به سوال در مورد حضور خانم ها و بعد از او به موضوع دیگه. منظور من این است که ما با توجه به نفوذ افغانستان طبق قانون اساسی افغانستان برای هر شهروند افغانستان این حق داده که انتخاب بکنه و انتخاب شود طبق ماده 33 قانون اساسی افغانستانه. پس این حق رای هر فرد از افغانستان که تابعیت افغانستان داره دارا است. ما که میخوایم بگویم که اوضاع انتخاباتی در بعض ولسوالی‌ها که به اندازه یک ولایت نفوذ داره حق ضایع است. مثلا من خودم از منطقه بیسود هستم، در قریه خودم 2000 نفر کارت رایدهی برشان نرسید. سوالی است که شما هم شکایت دارید و شکایت‌های دیگه موجود داره. مثلا ما در ارتباط رای حل چیست؟ رای حلی است نفوذ شماری بر اساس نفوذ و توزیع تذکره الکترونیکی یکی، دوم دیگه واحدهای اداری بر اساس نفوذش تقسیم شود. اگر یک ولسوالی اگر در خوگیان است، اگر در جلال آباد است، هر جایی که است نفوذش مثلا یک ولسوالی اگر 10,000 نفر معیارش هست، مکانیزمش هست، به ما اندازه در ولسوالی در سر تا سر کشور باشه. ما مثلا با یک نفوذ به اندازه یک ولایت اما سهم یک ولسوالی را داریم. این ناعادلانه است. در ارتباط با خواهر ما حضور خواهرها شرط است و ضرورت است و این حق قانون اساسی بر ما داده که زنها و مردا اتباع افغانستان هستند که در برابر قانون از حقوق برابر برخوردار هستند. شما هیچ مشکل ندارین. اگر مشکلات در ساحه ناامنی است که متاسفانه دامنگیر اکثر ولایات ماست، انشالله که حکومت وظیفه داره و کمیسیون برنامه و مکانیزم را طرح بکنه که انشالله خانم‌ها بتونن شرکت بکنن. نوبت شماست. آقا شما اول دست بالا کرده بودین اینجا. بله. من فقط سوال من متوجه امرخیل صاحب است که گفت که کارمندای زن ما نداریم که توجیه بکنیم. شما ببینید انتخابات گذشته ستاد انتخاباتی های ما شما هر ستاد انتخاباتی فقط خویش و قوم خود آورد. چرا نداریم؟ ما داریم. ما بسیار دخترکای داریم، ما بسیار خواهرای داریم که امروز در خانه بیکار شستن. چوب آرام ستاد انتخاباتی، رئیس ستاد انتخاباتی و فقط خویش و قوم کس خود میاره. دوم، شخصی که با تقلب زمام حکومت را دست بگیره آیا جلوی تقلبای دیگر گرفته میتونه؟ تاسی آقا در قطار چهارم. اسدالله آذرخش از ولایت دایکنی. در ارتباط سوال اخیری که مطرح شد که خانم‌ها در ولایت یا مناطق ناامن چگونه بتونه به انتخابات شرکت بکنه، من فکر میکنم یک مشکلی است که تمام متوجه خانم‌ها نمیشه. البته بیشتر متوجه خانم‌ها میشه، اما در کل متوجه تمام مردم افغانستان میشه. هر ساحه، هر ولایت، هر ولسوالی که ناامن باشه متاسفانه اون مردم میشه از حق حقوقی خود، حق سیاسی که در قانون اساسی تعریف شده از اون محروم میشه. لذا یه متوجه حکومت میشه، حکومت حاکم تامین امنیت بکنه. خاغلی تاسی دغلطه. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم محمد بشیر ده د ننګرهار ولایت څخه. په ننګرهار کې موږ 22 ولسوالۍ لرو چې د 22 ولسوالۍ نه البته زما سوال کمشنر صاحب ته دی. 22 ولسوالیګان لرو، په 22 ولسوالیګان کې 3 ولسوالۍ زموږ امنیت لري.
چې عبارت د کامه د رینور بهسودو څخه ده. که دغه انتخابات د اووم شي په همدغه شکل باندې چې لکه تیر ځل چې وشو نو پایله به یې څه وي؟ د دې انتخاباتو باندې دومره مصرف کیږي. او بله پوښتنه مې دا ده چې هغه پخواني کمیشنران د انتخاباتو چې هغوی سره دغه موټرونه پاتې ورته تعقیبي موټرونه دي، زریګانې دي، نور دي، آیا دوی ولې نه تسلیموي؟ او بل که هغه کمیشنران دغه انتخابات زموږ که غیر عادلانه و چې تاسو مخکې وویلې نو ولې هغوی نه مجازات کیږي؟ هغه خلک باید مجازات شي. تشکر. مننه. عزیزه محمدی از ولایت بغلان در قطار دوم سوال دیگه مطرح میکنن. عزیزه. بسم الله الرحمن الرحیم. فرهنگ پذیرفتن شکست چگونه ایجاد شود در انتخابات که و میخوایم یک مثال کوتاه هم با شما شریک بسازم که انتخاباتی که گذشت از ریاست جمهوری دو کاندیدی که ما داشتیم دکتر عبدالله و محمد اشرف غنی، اینا انتخابات اول هم با مشکلات خیلی فراوان مواجه شدیم ما که با بار دوم بازی انتخابات برگزار شد. آیا این فرهنگ پذیرفتن میشه؟ این فرهنگ پذیرفتن شکست چگونه باید پذیرفتن میشه یا هم خیر؟ نه تنها در ریاست جمهوری، در همه انتخابات تا که فرهنگ ایجاد نشه مشکل وجود خواهد داشت. و یا هم نمو انتخابات های بعدی را ما همین گونه که انتخابات ریاست جمهوری گذشت این گونه میگذرانیم. از فرایض میشنویم، بفرمایید. بسیار زیاد تشکر. اساساً ما و شما تا به فعلا تجربه کافی در تدویر و برگزاری انتخابات نداریم، نه تنها در مقام ریاست جمهوری بلکه شما شاهد انتخابات ولسی جرگان بودین و شاهد انتخابات شورای ولایتی هم هستین که مشکلات حل نمیشه. ما در صحبت‌های اول خودم بحث کردم که یک بسط معمولی را ما که در اعلان میتیم در رقابت آزاد یک نفر برنده میشه، 2 نفر دیگه عارض است. معمولا انتخابات این مشکل می داشته باشه تا زمانی که ما قادر به این نشویم که فرهنگ انتخاب کردن و انتخاب شدن ما و شما درک نکنیم و تن نتین و با حوصله مندی کار نکنیم، این کار دشوار خواهد بود. در پهلوی از این مسائل دیگه که تمامی دوستا سرش بحث کرد، چی تذکره الکترونیکی باشه، موضوعات تکنیکی و لوجستیکی باشه، مسائل امنیتی و اقتصادی باشه، این همه مستقیما سر از این موضوع تاثیر خود داره. اما مهمترین نقطه ده است که کمیسیون فعلی با کدام شفافیت کار میکنه. کمیسیون قسمی که جناب امرخیل صاحب پیشتر اشاره کرد، باز هم همکاری ملت بسیار ضروری است. مردم باید همکار باشه در این راستا. مردم باید از بسیاری نواقص و مشکلاتی که در این پروسه بروز میکنه یا پیدا میشه مردم همکاری بکنه که باید با تنهایی شده نمیتونه. این دولت هم با تنهایی کار کرده نمیتونه، کمیسیون هم کار کرده نمیتونه، حتی ارگان های امنیتی تان کار کرده نمیتونه تا که مردم همکار نباشه، مردم معتقد به این نباشه که باید یک نماینده خوب ما باید روان بکنیم. نماینده خوب زمانی فرستاده میشه که همه مردم در این پروسه شفاف شرکت بکنه. ما اگر در این کار یعنی خود ما دخل نباشیم که پروسه را بر هم نزنیم، امکان نداره که کسی از بالا بیه. یک نفر کمیشنر چیزی کرده نمیتونه، یک شخصی که ده مسئول است دو حوزه انتخاباتی و هیچ کاری را کرده نمیتونه. برای از اینکه تمامی کاندیدا و نماینده خود داره، نماینده هایشان این موضوع را باید ببینه از نزدیک. امی گزارش اونمو حوزه ده بالا میته، امرخیل صاحب به شکل باید باشه. از امو سلسله کمیشنر در کابل ششته، اینا با اساس گزارش و راپوری که از ولایت و حوزه ها ایجا میرسه. بناهن ضروری است که ملت افغانستان آگاه باشه، مردم باید کمک بکنه، همکاری بکنه. تشکر. بیدار صاحب څه وشي چې د ماتې فرهنګ عام شي، پوښتنه وشوه. فکر کوئ که ټاکنې د قومي والي نه ووځي ګټه به وکړي په دغه برخه کې؟ ځکه یو سړی که مات شي وایي زه د فلاني قوم ځکه مات شوم او خپل قوم هم ځان پسې راټول کړي، دا ګټه کوي که ده؟ زه افتخار کوم چې 15 کاله د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کې مې کار کړی، نو هغې موږ هم دغه ورځ په جهاني سطح باندې لمانځل کېږي د تحمل پذیرۍ ورځ که نه، نړیواله ورځ ده. نو دا د دې نه شروع کېږي چې واقعا موږ تحمل پذیري دې ته هم وایي چې تنها د ماتې خبره نه ده، د یو بل نظریاتو ته، د یو بل دغه انتخاب ته چې هغه یې کړی دی په اصطلاح هغې ته احترام باید ولرو، د مختلفو رنګونو ته. یو خو ارزو ده، هیله ده باید ویې لرو، څنګه یې ولرو؟ واقعا
د دې لپاره د آګاهي عامه پروګرامونه چې به همیشه د انتخاباتو پورې چې مربوط د ناکامۍ او د کامیابۍ خبره چې کېږي دې ته ډېره توجه باید وشي چې موږ تصمیم لرو چې په دې کې هم ډېر تغیرات راولو چې سره هم کولی شو چې دغه مسله تر لرو پرتو سیمو پورې ورسوو او د خوږیاڼیو او د په اصطلاح د ننګرهار د ولسوالۍ چې یاد شي د عملیاتي پروګرامونه چې جوړیږي دې لحظه کې موږ قطعا باید فکر ونه کړو چې امنیت به خراب وي چېرته هغه د ډیزاین په مرحله کې او د هغه پروګرامي مرحله کې موږ د ټولو ولسوالیو چې دا 22 ولسوالۍ چې تاسو یاد کړئ هغوی ته باید مراکز جوړ کړو دا چې بیا ولس څومره همکاري کوي دوستان چې لکه دولت خپل امنیتي ارګانونه داسې موظف کړي د ملک په کچه باندې د کمیسیون د امنیتي تامیناتو په خاطر باندې یو کمیسیون جوړیږي چې هغه کړندود لري د ولسوالیو په سطحه د ولایتونو په سطحه باندې چې امنیتي ارګانونه مکلف دي ولس باید ورسره همکاري وکړي مدني ټولنې باید همکاري وکړي مکلف دي چې هغه پلان چې د ټولو ولسوالیو دپاره یو شانته جوړ شوی دی هغه باید تامین شي چې هغوی وکولی شي خپل رای انتخاب. تشکر ځوانه تاسې په لومړي کتار کې دلته بسم الله الرحمن الرحیم خالد مله کابل څخه دغه یو کال تقریبا نشو چې کمشنران اوس هغه شو بالاخره اوس وټاکل شول آیا ولس به په دغه کمشنرانو باندې باور وکړي که چیرې وي کړي یا وي نه کړي پې آیا څونه ډاډه ورکوي ولس ته چې دوی خپل اعتبار په دغه پروسه باندې وکړي؟ مننه ډېره ښه پوښتنه ده په دې به تم شو. خانم شما صحبت کردین پیشتر؟ نه بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم فاطمه هستم از بامیان. اینجا بحث مطرح شد که چرا مثلا کسی شکست قبول نمیکنه تا زمانی که باورمندی در کمیسیون مستقل انتخابات که امروز اصلا در مستقلیتش شک است باورمند نباشه هیچ کس شکست قبول نمیکنه به خاطر که وقتی که کارمندای کمیسیون بر اساس حزبی قومی بر اساس سمتی انتخاب شود کسی که شکست میخوره حتما شکست خود از اون موضع میبینه تا زمانی که کارمندا از مردم انتخاب نشه احزاب داخل باشه هیچ وقت نه در خود کمیسیون باورمندی است هیچ کس خودم شخصا باورمندی در مستقلیت کمیسیون ندارم چون واقعا مستقل نیست احزاب است که اینا را کنترل میکنه تا اون زمان این مستقل نشه و شکست هم کسی قبول نکنه. بسیار تشکر. بیاین از عزیز احمد مهربان بشنویم له هرات ولایت دوی تشریف راوړی څلورم کتار کې دی د دوی پوښتنه به واورو چې همدې سره رابطه لري. زما پوښتنه دا ده چې پر کمیسیون باور او راتلونکی ټاکنې څنګه به په شي سره ترسره کیږي او ځکه د خلکو اعتماد د بین وتلی دی او څنګه د خلکو اعتماد لاسته راوړی شي. ډېره مننه. امرخیل صاحب به پیل وکړي که اجازه مو وي په همدې به یې راټول کړو. دغه مېرمنې مخکې چې خبرې وکړلې ویې ویل چې تر هغو چې کمیسیون مستقل نه وي دا مستقلوالی هم یوه عجبه موضوع ده چې څنګه تامین شي فرشتې له کوم ځای نه راشي چې دا کمیسیون همدغه غواړم چې ځکه د ټاکنو پروسې کې مې کار کړی ده او 4-5 ټاکنو سره مې کار کړی ده. اولین دا ده چې موږ ذهنا باید دې ته اماده اوسو چې راتلونکي کمیسیون سره مرسته وکړو. معنا دا ده چې نوي کمیشنر صاحبان راغلي دي مخکې له وخته قضاوت باید ونه کړو فرصت ورکړو همکاري ورسره وکړو مرسته ورسره وکړو. دوهم دا ده چې کله کاندید په یوه ساحه کې غیر مشروع غوښتنه د خپل موکل څخه کوي موکل باید نه ووایي د هغې لحظې نه باورمندي شروع کیږي. دریم دا ده چې استقلالت د کمیسیون ته دوستانو څومره چې زه په جریان کې د پروسې سره مې کار کړی ده د ټولو نه غټه صدمه ورته خپله چارواکو او همدارنګه کاندیدانو رسولې ده د ټاکنو خپلواک کمیسیون استقلالت ده. کله چې یو کاندید یو سند د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره لاسلیک کوي او تعهد سپاري وایي چې که چیرې زه ناکامیږم زه ناکامي منم اما کله چې ناکامیږي ناکامي نه مني ولس ته رجوع کوي ټاکنې قومي کوي. څلورم موږ په افغانستان کې هغه وخت ټاکنې بهبود خواته بولی سو دوستانو چې کله موږ قوي سیاسي احزاب ولرو. د موږ احزاب اوسه پورې قومي حزبونه دي د قومي حلقې نه باید راووځو تر څو چې ملي احزاب موجود نه وي همدغسې مشکل سره مخامخ یو. او پنځم دوستانو چې ډېر اړین ده په دې برخه کې باید کار وسي هغه دا ده چې د نامنۍ له بانې نه ډېره زیاته سوء استفاده په افغانستان کې کیږي. زه د دې شاهد یم چې داسې مناطق چې د ټاکنو د ورځې نه مخکې مطلق هلته امن موجود وي اما د ټاکنو په ورځ باندې هغه جعلي نامني کیږي.
معنا دا دلته توپ وي هلته انفجار وي حتی کله کله به زه حیران سوم چې آیا دا جنګ څوک کوي دلته خو پرون امن و اما کله چې خبرېږم یو زورداره د یو وکیل تر څنګ ولاړ ده یو زورداره د یو وکیل تر څنګ ولاړ ده یو زورداره یو کاندید سره تعهد سپارلی ده چې هغه مظلوم ولسونه مشکل سره مخامخ کي او پنځم دوستانو د خویندو ونډه په ټاکنو کې ډیره زیاته اړینه ده په دې برخه کې بدبختانه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشکل لري هم ولس لري زه د پکتیکا مثال د خویندو برخه کې موږ په ټول پکتیکا ولایت کې یوه ښځینه ډاکټره لرو کله چې یوه ښځینه ډاکټره لرو تاسو د ټاکنو خپلواک کمیسیون نه څه توقع لرئ چې په ټول 2500 مراکزو کې د ښځینه وګماري یا همدارنګه په غور کې موږ جدي ستونزه لرو د خویندو په برخه کې موږ په بادغیس کې ډېر جدي ستونزه لرو موږ حتی په فاریاب کې د فاریاب مثال ځکه غواړم یادوري وکړم قیصار المار او پښتونکوټ دا څلور پنځه ولسوالیو کې دوستانو حتی موږ یوه ښځینه ډاکټره نه لرو ایا تاسو د ټاکنو خپلواک کمیسیون نه دا توقع لرئ دوی کوم سحر و جادو نسي کولی دوی کوم نوی شی نسي کولی نو بنان اصلا اعتماد سازي د ولس له طرفه اعتماد سازي له پاس نه او پاس هم باید احترام وکړي تاسو اراو ته احترام وکړي زه دغه د اصلاحاتو بحث کله کېدل زه سخت مخالف وم ولې مخالف وم چې موږ اصلاحات یوازې د کمیشنرانو تغییر ته وایي اصلاحات دې ته دوستانو نه ویل کېږي اصلاحات دې ته ویل کېږي هغه والي چې خپله دنده ښه ترسره کړې نه ده په ټاکنو کې مداخله کړې هغه باید لرې سي اصلاحات دې ته ویل کېږي چې یو قومندان بېطرفي نه ده حفظ کړې هغه باید مجازات سي اصلاحات دې ته ویل کېږي چې یو زورداره د خپل توپک نه استفاده کړې ده هغه باید شناسایي سي او هغه مجازات سي اصلاحات دې ته ویل کېږي چې یو رئیس یو والي همدارنګه په مرکز کې کوم کاندید او یوازې د ټاکنو خپلواک کمیسیون پر اصلاحات نه باید ونه تړو د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپل زیار باسي اما د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټول تغییرات په مملکت کې نسي راوړی زما هیله دا ده چې دغه نوي کمیشنر صاحبانو سره هم سیاسیون باید مرسته وکړي ما 3 ورځې مخکې د یو سیاسي څیرې کنفرانس لیده ډېر تعجب مې وکړ چې اوس نه منفیګیري شروع کړي وروره وخت ورکړه دې خلکو ته مرسته ورسره وکړه تخنیکي مشورې ورسره ورکړه کښېنه ورسره بحث ورسره وکړه تېرو ټاکنو نیمګړتیا ورته په ګوته کړه تر څو هغه وخت کې موږ اصلاح کېدی سو او د کاندید ناکامي دوستانو بدبختانه دا باید کاندید ومني په کوم شکل منل کېږي چې موږ قومونه باید کاندید قومي ونه لرو تر شای ونه درېږو نو ولس باید دې کې نور آګاهي پیدا کړي په هغه صورت کې موږ کولی سو چې ښې ټاکنې ترسره کړو او باورمندی اضافه کړو تشکر خانم مبارز چی شود که اعتماد بر کمیسیون ایجاد شود انتخابات آینده بدون دغدغه‌های قبلی انجام شود به نظر من که حکومت متاسفانه از اینمیال شروع کرده شما ببینید که انتخابات ریاست جمهوری به بحران رفت به سویه بین المللی انتخابات افغانستان بدنام شد اما یک مجازات و مکافات هم که باشه شما اواخر شنیدین که اگر واقعا کمیسیون انتخابات مشکل نداشته سیستم خوب بوده انتخابات عادلانه برگزار شده پس چرا کمیشنرهای نو به جای از این آمد و اگر اینا مقصر بودن چرا مجازات و مکافات نیست و اونا با مو حفظ امتیازاتشون خلاف قانون باز اینا به عنوان مشاورین تعیین میشه به نظر من این است که ما بیاییم واقعا تعهد بسپاریم به تمامیت ارضی افغانستان به منافع ملی افغانستان من اعتماد دارم به شرط از اینکه اینا بتونن همون قانون انتخابات که برای اینا در ماده 3 قانون صلاحیت تشکیل و صلاحیت وظایف کمیسیون انتخابات برایشان اختیار داده که اینا در انجام فعالیت‌هایشان اختیار دارن و در قانون 6شان برایشان گفته شده که اعضای کمیسیون و رئیس دارالانشایشان وقتی که وظیفه انجام میده کاملا بی‌طرفیشان اینا حفظ کنن اینا بیاین باورمندی را بر مردم افغانستان ایجاد کنه اما این خود دلیل نمیشه که ما ناامنی داریم ما دیکتاتوری برخورد کنیم ما اصلاحات نیاریم خیلی چی ما چیکار کنیم آیا چرا ما این پروسه قانونی و پروسه دموکراتیک و حکومت مردم بر مردم چرا ما این را تقویت نکنیم درست است که ما مشکلات داریم با توجه به تمام مشکلاتی که است با توجه به تمام یعنی ناباوری و بی‌اعتمادی که به این پروسه است بیایم تلاش بکنیم هم مردم هم حکومت و هم کمیسیون همگی دست به دست هم بدیم بیایم امیر از ریشه بسازیم کشورهای پیشرفته دنیا که امروز مادر دموکراسی هستن اینا مثل ما همه حالت گذر همه حالت جنگ تیر کردن و همینطور مشکلات ما را داشتن اما اونا سیستم ساخت
شناختن، اونا باور کردن، تعهد کردن و خودشان جلوگیری کردن بیاین به پروسه تقلبات خاتمه بدن و به پروسه دخالت‌های بیجای حکومت و سیاسیون ما و رهبرای ما اینا واقعا بیان شفاف کار کنن، حق بدن به مردم و اینمی پروسه دموکراتی تقویت بکنه که این حق مردم افغانستان است. تشکر. بیدار صاحب تاسو به څه وکړئ چې د خلکو باور در باندې راشي؟ کاندیدان په ټوله دنیا کې ناندرۍ کوي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ نه چې کله مخکې د انتخاباتو نه پوښتنه وشوه نتیجه به ومني، اول زه به بیا وګورم. خو هلته یو مرجع شته چې د هغې حکم ټول ملت مني، هغه تاسې یاستئ دلته. څه باید وشي باور در باندې وکړي خلک؟ یو څو خبرې ډېرې مهمې دي. یو دا ده چې د عمومي روحیه د دې میز همدغسې دوستانو په خبرو کې م راغله چې انتخابات یو ملي پروسه ده، تنها کمیسیون پورې ارتباط نه لري. حداقل شپږ اووه اکتوران دي چې ډېر مهم دي، فعالین دي چې دولت د خپله رای ورکوونکی ډېر باعث د دې کېږي چې تقلب کوي. څو دفعې چې کارت انتخاباتي استفاده کوي دا خپله تقلب کوي. کاندیدان تقلب کوي، کاندیدان یعنی مشکلات سره مخامخ کوي. انتخابات مشاهدین و ناظرین مشکلات لري، زمونږ یعنی امنیتي ارګانونه مشکلات لري، جانبداران حرکتونه کوي، دولت په مجموع کې محلي یعنی دا ټول باید اصلاح شي. ټول باید خپل قواعد او مقررات ورته موږ وضع کوو، دولت ورته وضع کوي چې په هغې کې چوکاټ کړي. دویمه خبره دا ده چې کمیسیون نیت لري چې موږ ته سپینې ورقې واچوئ او دا پخوانۍ خبرې پرېږدئ. د پخوانۍ کمیشنرانو زموږ اعمال وګورئ. عمل په دې کې موږ نیت لرو چې په هره مهمه مرحله د انتخاباتي کې موږ د رسنیو سره د سیاسي احزابو سره د خپل پلانونه شریک کوو. گزارشدهي خلکو ته به موجوده وي. د کمیسیون د کارونو نه داسې یو مرموز شکل کې اداره ترې نه جوړوو که نه چې په خفا کې کار وکړو، خلکو ته گزارشدهي ورکوو په هره مرحله کې چې مهم مرحله شروع کېږي. کوم پلانونه چې لرو د سیاسي احزابو سره هغه اکتورانو چې په دې مسله کې ډېر مهم دي ورسره موږ به دوه ورځنۍ درې ورځنۍ کنفرانسونه ولرو. د عملیاتي پروګرامونو په هغه درشل کې دوی ته به خپل دا هغه کوم پلانونه چې موږ لرو دا به په واضح شکل کې ورته بیانوو، د دې ملاتړ به حاصلوو، د دې مشورو ته به هم هغه کوو نظر کوو. ولې قانون انتخابات زموږ دپاره به قانوني هغې په چوکاټ کې به ګرځو او خپل دا قانوني صلاحیتونه به اعمال کوو. په یو ټیم په شکل کې به دغه کمیسیون کار کوي. انشاءالله زموږ به ټول هر څه ستاسو نه پټ نه وي او د تیرو انتخاباتو د کمیسیون د تیر کمیسیون په هکله باندې خبرې ډېرې وي په هغې باندې، ځکه چې دا فرعي صاحب ډېر چانس لري چې هغه فرمان کې دا مسله شته ده چې بعضې امتیازات او بعضې حقوقو سره په اصطلاح امکاناتو سره که نه نو دې ته به نه ګورو. آینده نګر باید اوسو. زموږ کارونه ستاسو د هغه لاندې دي، فوکس لاندې باید وي. انشاءالله موږ همیشه گزارشدهي د خپل اعمالو نه تاسو. فرعي صاحب وروستۍ خبرې به ستاسې اعتماد په کمیسیون څنګه راځي؟ ډېره مهرباني. چیزی بسیار مهم و اساسی برای عزیزان ما، برای ملت افغانستانی است که ما تمام مسائل باید با چشم شک و تردید نبینیم. او رقم نیست که ما و شما فکر میکنیم. با عقیده ما چی کمیسیون قبلی و چی فعلی اولاد امی وطن هستند به هیچ وجه ما خودم به این موافق نیستیم که ناشعوری و دستوری چنین عملی را انجام بده. شما از جمله همون شخصیت هایی هستند که شاید عضوی کمیسیون باشین. قانون موجود است، بر اساس قانون شما کارایتان میبینید. حرفای همه دوستای ما معقول است که ما طرح پیشنهادی داریم، پیشنهاد میکنیم، انتقاد میکنیم، در پهلوی انتقاد طرح پیشنهادی داریم، رای بیرون رفت از مشکلات داریم. بیایین که مشترکاً به این تفاهم باشیم که از امی فعلا که کمیسیون انتخاب شده ما نباید اینا را ناامید بکنیم. ما باید بقبولانیم واقعیت ها را که دوستا سرش بحث کرد که در وطن ما کدام حالت است که قبلا هم سر اشاره شد. چانس بتین برای از جا که انتخابات خوبه با موقع را شفاف دایر بکنه. این فرهنگ باید ما قبول بکنیم که با هم دیگر گذشت داشته باشیم. این فرهنگ باید قبول بکنیم در هر انتخاباتی که ما میمانیم. معنی از را نداره که ما ناکام شدیم. برنده هم وجود نداره. ما نمایندگی از ملت خود میکنیم، به یک شخص رای دادیم. معنی از را نداره که ما دشمنی کنیم با و یا نپذیریم که ما برنده نشدم. آرای ملت رجوع بکنیم که ملت به چه تعداد نفر رای داده. هر نقیصه ای که موجود باشه، چه در کمیسیون باشه، اونا اصلاح میکنه، از بطن این جامعه برآمده. این رقم نیست، از خود قانون داره و اساس قانون این موضوعات پیش میبره. آخرین حرف ما است، در ورستی خبری په
ټوله باید لاس ورکړو، هم د کمیسیونو سره کومک وکړو، د دوی طرحې تعقیب کړو، هغه لاره چې دوی غواړي چې تعقیب یې کړو، چې هغه عام پوهونه ده چې خلک باید په دې فرهنګ باندې آماده شي چې نه یوازې دا چې خپله ماته ومني، بلکې د دې زمینه هم مساعده کړي چې دوی په شفافه توګه خپل کار پر مخ باندې یوسي. ډیره مننه. گورم چې لاسونه مجه کړی دي، متاسفانه وقت برنامه جرگه آزاد در همینجا به پایان میرسه، اما شما میتونین اگر نظرات دارین شما و یا بیننده های تلویزیون او یا در رادیو اوریدون که کول شیر روان یک شنبه در بی بی سی استاسیون غک خبرونه تا زنگ وای با برنامه صدای شمای بی بی سی زنگ بزنین، در همین موضوع انتخابات افغانستان، کمیسیون و مسائل مربوط به آن بازم میتونیم صحبت داشته باشیم. آزاد جرگه په همدې ځای در نترغو چې بیا مو چوپړ کوي. اجازه غواړي. د خدای پامان. خدا حافظ.